بندیږي نه. په دې شپو کې یو مسلمان چې مونځ کوي د رمضان په شپو کې د هر رکعت په بدل باندې 2.5 نیکي ورله لیکلی شي. د هر رکعت په بدل کې د 2.5 نیکو ثواب لیکلی شي. او په جنت کې ولې الله پاک یو مکان جوړي چې هغه د سرو یاقوت نه جوړ وي او په دغه مکان کې 80 دروازې به وي او هر دروازه کې به یو د سرو زرو محل وي. بیا دغه هر یو محل دا به په سرو یاقوت باندې خشته کړی شوي وي. د یاقوت د یوې دانې نه به یو محل ولا جوړ شي، یو مکان 80 دروازې دي، هر دروازه باندې د سرو زرو یو محل او سره یاقوت به پکې لګېدلي. بیا کله چې یو مسلمان روزه ونیسي د رمضان د لومبنۍ ورځې نه، نو د ده ګناهونه معاف کړي شي. د تیر شوي رمضان نه تر دې اوسني تاریخه پورې د یوې روزې په بدل د ټول کال ګناهونه او صغیره ګناهونه معاف کیږي. واړه ګناهونه، لوی ګناهونه د هغې لپاره توبه او استغفار پکار دی. واړه ګناهونه په دې نیکو اعمالو باندې الله ختموي، معاف کوي. فرشتې ورله د مغفرت دعاګانې غواړي او یا زره فرشتې د سحر نه تر ماښامه پورې. دا د یو رکعت بدل شو. په رمضان کې د 20 رکعت تراویح کم از کم دا خو بندیان کوي. 2.5 نیکې په یو، نو 50,000 نیکې په دې 20 تراویح دم کې. که نور خدای وسدر که نورم کوا، هر رکعت باندې 2.5 نیکې به لیکلی شي. او د هر یو رکعت په بدل باندې چې د رمضان په میاشت کې د شپې وي او که د ورځې وي، د رمضان په میاشت کې د شپې یا د ورځې کم نفل وغیره کېږي، نو د هر رکعت په بدل په جنت کې یو داسې لویه ونه د لپاره وکرلی شي چې 500 کاله په هغې کې مزل کیدی شي. نو دا دومره ډېر لوی فضیلت دا د روزو دی. قضا کول یې پکار نه دي. او که چاله الله همت ورکړي وي، نو د دې فرض روزو نه علاوه نفلي روزې دې کوي. حدیث مبارک کې دی چې جنت خشته کولی شي د ابتدا د کال نه د اخر د کاله پورې، د رمضان د میاشتې پورې. د کال د اول نه تر اخره پورې دا سجاوٹ کیږي، ډول ډال د جنت جوړیږي، دا صرف د رمضان لپاره. او په دې جنت کې چې کوم حور العین غټو غټو سترګو والا حورانې دي، هغوی هم ډول ډال کوي د ابتدا د کال نه تر اخره د کاله پورې د رمضان د روزهدارو لپاره. کله چې رمضان راشي، نو دا جنت الله ته سوال کوي، یا الله ما ته داخل که په دې میاشت کې خپل بندیان. نو الله ورته حکم کوي د قیامت پر ورځ به تا ته داخلېږي. او دا غټو غټو سترګو والا حورانې دوی الله ته سوال کوي، یا الله مقرر کې زمونږ دپاره په دې میاشت کې خاوندان ستا د بندیانو نه، هغه بندیان چې په دې میاشت کې په یو مسلمان تهمت نه دی لګولې او په دې میاشت کې د نشي څیز څکلی نه دی، لکه شراب یا نور د نشي څیزونه دی نه استعمال کړي، هغه موږ له خاوندان مقرر کړي. نو په دې میاشت کې چې چا تهمت نی لګولې، پچا شراب وغیره نی څکلی، نو د جنت حورانې ول الله پاک مقرر کړي. د ټول کال ګناهونه هغه معاف شي. او کم خلق چې په دې میاشت کې کنزل وینا، په یو بل تهمت لګول، د نشې نه نه صبرېدل، نو د نیک اعمال چې د ده څونه وي هغه برباد شي او ګناه پې لازمه شي.
پدې نیکو بزرګو شپو ورځو کې نیکه چې دین د هغه ثواب زیاتېږي ډېر ثواب ورکی او پدې بزرګو شپو ورځو کې کسو ګناه کوي نو عذاب یې زیاتېږي رمضان د الله میاشت د الله میاشت او بندیانو ته الله پدې کې حکم کړی دی چې د الله خوونه پزان کې راولې الله خوراک سکاک نه کوي بنده تم خوراک سکاک مکوا الله همیشه خوراک سکاک نه کوي نو بنده دا یو میاش دروازه خوراک سکاک پریدي دا میاش د الله دا نورم د الله دی خدا بزرګ میاش ته نو د دې وجه نه د دې نسبت الله ته وشو یولس میاشت د خوراک سکاک د پاره ستاسو دی چې څونه خوراک سکاک کوي وکي پکې خوان مزواخ له لذت حاصل کې او الله دا یو میاشت ځان د پاره مقرر کړله چې په دې کې د خوراک سکاک نه منې شي دا د الله میاشت د الله طاعت تابعداري پکې وکا د ګنا نه پکې منې شه اگر چې همیشه طاعت ضروری دی خدا خاص میاشت رمضان یا خاص مکہ معظمہ مدینہ منورہ دے دے کہ خامخا طاعت تابعداری پکار دا کہ اوقات دی لکہ رمضان او کہ زیون دی لکہ مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ دے کہ دیر طاعت پکار ذکر نیکی ثوابون دیر لری و گناہونا اغا عذابون دیر لری حدیث مبارک کی راغلی دی چې کله یو کس لتاسو ته مخ ته طعام راوړي شي په داسې حال کې چې دی روزهدار وي یعنې روزه ماتي لپاره مخ ته طعام کېښودی شي نو دی به څه وایي بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت سبحانك وبحمدك تقبل مني إنك أنت السميع العليم بسم الله دا الله پنوم باندې شروع کوم روجمات شروع کوم دا الله پنوم والحمد لله حمد سنا تعرفون الله لرضي اللهم لك صمت یا اللہ ستار دا پار میں روجنی ولیوا وعلى رزقك افطرتو او ستا پر رزق باندې ماتو ما وعليك توکلتو او پتا میں بھروسہ و توکل لے سبحانك پاکی دا تعالی ریا اللہ وبحمدك حمد و سنام تعالی رضی اللہ تقبل منی دا روجا دا عبادت زمان قبول کا انك انت السميع العليم بیشک امت اوریدن کی او تخبرداری روجماتی نمخ کی تو جد سمرا پزلد دعاگان رازی که دا دنیا دی و که دا آخرت اگر طول دعاگان دا اللہ نغوارا دا قبل دو وخری مخ کی دعاو کا بیا با روجماتا کی روجه چه ماتے مناسب داری کہ قجور باندے روجہ ماتا کی ہر قسم قجور چوی پا قجور روجہ ماتا کا زکوی دے کہ برکت دیر دے او کفرس کا قجور نوا نو مناسب دی چی بیا پا اوبو روجہ ماتا کا زکا دا اوبو پاکی پاکون کی لی ظاہرم پاکی گی خو باطنم پاکی گی او بعض احادیثو کی لسی هم راغلی دا پیو لسی گٹ کا پدے باندے روجہ ماتا کا بل حدیث مبارک کری چی چا روجہ اونی ولا سلویخ روزے پدا سے حال کے چی پدے روجہ باندے صرف دا اللہ رضامندی طلب کئی صرف دا اللہ دا رضا پارا سلویخ روزے روجہ اونی ولا بل سغرض نو ریاکاری نو خلق تیزان نخخ کارا کو نو چی دا سلویخ روزے روجہ اونی سی او بیا دے صدا اللہ نغواری نو اللہ یہ ولور کئی سلویخ روزے دا اللہ دا رضا دا پار روجہ اونی سی او دعا کئی اگا دعا قبلی گی دا سے دعا قبلی گی
چې هر دعا د الله په نسبت باندې رضا لپاره او بهتره وي خامخا به قبليږي. دا صوفیان دې ته چله وي، چله سلويخ شپې ورځې چې دې سلويخ شپې ورځې د دنیا تمام تعلقات پرېږدي، په یو جماعت کې عبادت کوي، روزه یې وي، نو ډېره لویه فایده پکې ده. د دین فایده پکې ده، د دنیا فایده پکې ده، نیک اعمال لیم کېږي. او دې بندله د دې عبادت په برکت خاص خاص علمونه الله ورکی، پوهه ولا ورکی. بل حدیث مبارک کې دی چې څوک روزه ونیسي عزتمند میاشتو کې د زیارت جمعه او د خالی پرس، نو دا و 100 کال د عبادت ثواب بولا الله ورکی. فهرا بزرگ میاش کی، دا بزرگ میاش تسلور دی، یو تا رجب وی بزرگ میاش، یو زی قیده دا امیانی میاش، او 10 ذی الحجه د لوی اختر لسر دی، او یو محرم. دی سلور میاشتو تا اشهر حرم وی، نو پا دی سلور میاشتو کی زیارت جمعه خالی چې څوک روزه ونیسي نو د 100 کالو د عبادت ثواب په الله پاک ورکوي. په د لوی اختر پر ورځ باندې روزه منع ده، د لوی اختر ورځ باندې روزه منع ده. په ټول کال کې 15 ورځې چې روزه پکې نه نیسي، یو د ورکوټ اختر لومبنۍ ورځ، او د لوی اختر لومبۍ، دویمه، درېمه، څلورمه. دې 15 ورځې کې کال کې روزي منی سي، نور هر وخت روزي نیويشه. من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت، چاچه اشهر حرم په دې میاشت کې روزه اونی ولا د زیارت جمعه او د خالی، كتب الله له عبادة 700 سنة، د 100 کال عبادت بولا الله الیکی. او بل حدیث کې دي چې 4 روزه ونیول، 3 ورځې د محترم میاشتو کې زیارت جمعه خالی، د 200 کال عبادت ثواب بوله الله پاک ولیکي. په دې 3 ورځې د قیامت پر ورځ باندې وتا دا ثوابونه ملاويږي، عمل نامه کې به وته لیکلي. دا 2 کالو من صام 3 أيام من شهر الحرام، د عزتمند میاشتو کې 3 روزې کې چاونی وي، الخميس والجمعة والسبت، كتب الله تعالى له عبادة 2 د 2 کالو. یو حدیث مبارک کې دا 2 کال راغلی دی، بلکې 200 کال د الله پر زون او د الله ورکړه چې سونه په اخلاص زیاتی نه هغه مر به ثوابونه الله پاک زیات ورکړي. الله دې زمونږ او تاسو د ټولو د رمضان روزې په صحیح طریقه په منګونی وي کې پوره ثوابونه دې الله ټولو تراکړي، او د رمضان نه غیر د نفلی روزو او د نفلی عبادت هم توفیق دې الله هر چاته نصیب کړي. الله دې قبول کړي او ثوابونه دې الله ټولو ته ورکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.